حجاج ابن یوسف دا هغه څوک ده د بنو امیه په خلفاو کې یو خلیفه تیر سوی، ډېر یو صفاک، یو ظالم، یو خونخوار انسان تیر سوی، سخت قتل یې کړی په خپل وخت. حتی د ده په باره کې راځي چې په خپلې تورې سره 100,000 کسان شهیدان کړي ده، او هغه کسان چې د ده په حکم باندې شهیدان سوي دي د هغو شمېر نسته، بې شمېره دي. په دې کې صحابه هم سته، په دې کې تابعین هم سته. د دې هم د یو قاتل و، په 140 هجري کې دی پیدا و او بیا په 99 هجري کې دی وفات سوی، حجاج ابن یوسف الثقفي. په کوم کال چې دی وفات کېده د ده په بندیخانو کې وایي 50,000 نران بندیان ول، مسلمانان او 10,000 ښځې وې. دومره یې بندیان کړي وو، دومره یې قتل کړي وو، دومره یو لوی ګناهګار، دومره یو لوی ظالم، دومره وینه یې تویه کړې وه د مسلمانانو. حسن بصري رحمه الله فرمایي د ده په باره کې وایي د قیامت په ورځ د نورو امتونو منافقان چې د میزان په یوه تله کې واچوي، څومره منافقان مخکې څومره امتونه چې تېر سوي دا ټول راجمع کې په یو تله کې واچوي، او د دې امت حجاج ابن یوسف په بله تله کې واچوي، حجاج به په دروند سي. دا دومره مجرم ده وایي. خو ګوري بل طرف ته ګوري، د الله له رحمت نه ده ناامیده. کله وایي چې مړ کېږي وفات کېږي نو دا دعا یې وایي کوله او دی وایي وفات سو بیا مړ سو. دعا یې وایي داسې کوله چې یا الله د تا بندګان که نران دي که ښځې دي، په ما باندې دا ګمان کوي چې ته ما ته معافي نه کوې، زه یو ډېر لوی مجرم یم، د ټولو دا ګمان ده، ښه یقین ده چې خدای پاک به حجاج نه بخي ځکه ډېر ظالم ده. خو یا الله د ما شخصي په تا باندې دا ښه ګمان ده، دا مې ښه عقیده ده، حسن ځوان حسن عقیده دا لرم چې د ما د ګناهونو په معاف کولو ته قادر یې، دا مې در باندې ګمان ده، ښه ګمان مې دا ده. اگر که لوی مجرم یم، اگر که ډېر قتلونه مې کړي، ډېر لوی ګناهګار یم، خو بل طرف ته د تا له رحمت نه ناامیده نه یم. دومره مې ښه ګمان ده در باندې چې ته هغه ذات یې که وغواړې د ما دا ټول ګناهونه ختمولی شي، ټول راته معاف کولی شي. وایي دا دعا یې کوله، له دنیا نه لاړ رخصت. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته چا د ده دا دعا را ورسوله چې حجاج مړ کېده، دا کلمات یې ویل. عمر ابن عبدالعزیز هغه ډېر زیات حیران سو او ویې ویل وایي کاشکې زه د ده په مرګ غوندې زه مړ سوی وای. عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت وایي غیبته یې وکړه، وایي کاشکې داسې مرګ ما ته راغلی وای. همدغه حسن بصري چې د ده په باره کې هغه خبره کوي، ده ته چا ورته ویل وایي حجاج په آخري وخت کې داسې کلمات داسې دعا کوله، نو ډېر په تعجب کې سو، پوښتنه یې وکړه وایي نه رښتیا یې کوله؟ خلکو ورته ویل وایي کوله. نو حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي کېدلی چې الله رب العزت ده ته بخشش کړی او مغفرت یې ورته کړی. نو ګوره په الله تعالی باندې همیشه ښه ګمان پکار ده. دویم هغه بدګماني چې حرامه ده هغه په مسلمان ورور باندې ده، چې په مسلمان ورور باندې به سړی بدګمانه کېږي نه، همیشه به مسلمان ورور باندې ښه ګمان ساتي، بدګماني به نه کوي. د دې په باره کې هم د امام ابو حنیفه رحمه الله یو واقعه کتابونه راخلي چې د امام صاحب څومره ښه ګمان و په بندګانو باندې، په انسانانو، په مسلمانانو. یو کس راغی د امام صاحب نه پوښتنه وکړه چې یو داسې کس ده چې هغه 5 قسمه 6 قسمه عقیده ساتي، د تا څه رایه ده، دی مسلمان ده که نه؟ ده ته موږ مؤمن ووایو که ونه وایو؟ یو وایي داسې عقیده ده چې دی بغیر له لیدلو نه شاهدي ورکوي، یو شی لیدلی نه دی خو ګواهي ورکوي، شاهدي ورکوي. دویمه عقیده یې دا ده چې د یهودو او د نصاراو تصدیق کوي، د هغو تصدیق کوي. او درېیمه د الله تعالی له رحمت نه هم تښتي. څلورمه هغه دا ده چې دی مرداره خوري. او پنځمه دا چې الله تعالی کوم شي ته رابلي له هغه نه تېښته کوي، او د کوم شي نه چې ډارېږي خو نه ډارېږي نه. او شپږمه دا چې د فتنې سره یې محبت ده، د فتنې سره مینه او محبت ساتي. اوس په ظاهره باندې ګوره دا داسې کارونه ښکارېږي چې موږ تاسو ته راته وویل چې موږ باید دا مسلمان کله ده. امام صاحب نه پوښتنه وکړه یو چا چې د تا څه رایه ده، ته خو د وخت امام یې، یو لوی فقیه یې، دغسې کس ته موږ مسلمان ووایو که ونه وایو؟ دغسې 6 قسمه عقیدې لري. امام ابو حنیفه رحمه الله په دې مسلمان باندې ښه ګمان کوي، څومره ښه جواب ورکوي، وایي او دا کس مسلمان ده، دا کافر نه ده. سایل ډېر حیران سو چې کارو ته یې ګوره، او امام صاحب وایي چې مسلمان ده. نو د هر یو عقیدې او د هر یو جز امام صاحب جواب وایي.
وای دی چې بغیر د لیدنو نه شاهدي ورکوي نو هغه په الله تعالی او په جنتونو او په دوزخ او دارنګه په ملایکو باندې ایمان لري. لیدلی نه دي، نه الله تعالی لیدلی، نه جنت او جهنم لیدلی، نه ملک لیدلی، خو ګواهي ورکوي د دې ټولو شاهدي ورکوي. او دا دویم چې تا وویل چې د یهودو د نصاراو تصدیق کوي، وای اصل کې دغه مسلمان چې ده د دې آیات تصدیق کوي چې الله تعالی فرمایي وقالت اليهود لیست النصارى على شيء. یهودیان وایي چې عیسایان په یو شي نه دي، بل طرف ته عیسایان وایي چې یهودیان په یو دین نه دي. دې تصدیق یې شرکیا وایي. یهودیان وایي چې عیسایان په کوم دین نه لري، عیسایان وایي چې یهودیان دین نه لري. نو دې تصدیق یې شرکیا وایي، نه عیسایت شته نه اغوسته یهودیت شته. نو دا خبره هم صحیح ده چې د یهودیانو او د نصاراو تصدیق کوي. او دا بل شی چې تا وویل چې د الله تعالی له رحمت نه تښتي، باران د الله تعالی رحمت ده. کله چې باران وریږي نو د کالی او د ککړولو په وجه دی تښتي، کوټې ته ننوځي ځکه چې کالي یې ګنده نه سي. نو دا خو څه غلطه خبره نه ده، ګوره ښه ګمان ده. او دا بل چې تا ویل چې مرداره خوري، دا دی مایه خوري. مایه هغه شی ده چې حلالیږي نه، او کوم شی چې حلال نه شي هغه ته مردار وایي، او ټول یې خورو موږ او تاسې دی هم دا خوري، نو څه پروا لري. او ته چې دا وایه چې دی هغه څوک ده چې الله تعالی کوم شي ته رابلي دی نه ورځي، او چې کوم شي نه ډاروي دی ډاریږي، نو دا وایي داسې مسلمان ده چې دی د الله تعالی د رضا د طلب په خاطر باندې اصلي مقصد د الله تعالی رضا ده، د الله تعالی رضامندي ده. نو الله تعالی جنت ته رابلي، والله یدعو الی دار السلام. او دی جنت منت نه غواړي، دی د الله تعالی رضا غواړي. د ده مقصد د جنت نعمتونه او خوندونه او لذتونه نه دي. دی وایي چې د الله تعالی رضا مې حاصله کړه هر څه به وي. نو الله تعالی چې کوم شي ته رابلي یعنې جنت ته رابلي، دی جنت نه غواړي بلکې د الله تعالی رضا غواړي. او چې د کوم شي نه الله تعالی ډاروي له هغه نه ډارېږي، الله له جهنم نه ډاروي، دی له جهنم نه ډارېږي، له خالق جهنم نه ډارېږي. جهنم چې چا پیدا کړی له هغه ذات نه ډارېږي، د هغه له غضب او له غصې او له قهر نه ډارېږي. نو دا هم صحیح خبره ده چې د کوم شي ته یې رابلي هغو ته نه راځي، او چې د کوم شي نه ډارېږي له هغه نه ډارېږي. او د اخره خبره چې تا وکړه چې دی د فتنې سره محبت کوي، نو په قرآن کې الله تعالی اموال او اولاد ته فتنه ویل، انما اموالکم و اولادکم فتنه. او دا یو فطري شی ده، د انسانانو په فطرت کې دا یې ښودل سوی چې سړي ته مال هم ګران وي او اولاد هم ګران وي. نو دا خو دی بیچاره په خپله دی مجبوره ده چې دی د خپل بچیانو سره محبت کوي او د مال سره محبت کوي. نو هغه فتنه چې د مال او بچیان ده، او په دې باندې هم دی قصور د ده په دې کې نسته. نو ګوره څومره ښه جواب یې ورکړي امام ابو حنیفه رحمه الله. دې ته ویل کېږي د مسلمان په باره کې ښه ګمان کول. نو همیشه باید سړی د مسلمان په باره کې بدګمانه نه سي او ښه ګمان وکړي. د دې نه ما سوا دویم قسم د ګمان هغه واجب ګمان د واجب. زموږ تاسې په احکامو کې د شریعت په احکامو کې بعضې داسې احکام دي چې د هغه په یو جانب باندې عمل کول شرعا ضروري وي، خو په قرآن او په حدیث کې د هغه دلیل نه وي. مثلا ته په یو داسې جګ کې چې د قبلې درک نه درته لګېږي، او څوک سم نشي پوښتنه ځینې وکړي چې اوس قبله کوم طرف ته ده. دلته به ځوان او ګمان په خپل ګمان باندې لمونځ کول دا واجب دي، دا هغه واجبي ګمان ده. بس د تاسې کوم طرف ته رجحان د زړه دې څه درته ویل کېدای شي دې طرف ته کېدای شي دې طرف ته هماغه طرف ته ودرېږه لمونځ وکړه. دا دویم قسم د دې ته ویل کېږي واجبي ګمان. او دریم قسم د ګمان هغه بیا مندوب او مستحب ده. مستحب ګمان دا ده چې په مسلمان باندې ښه ګمان کوه، بدګمانه کېږه مه. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې داسې هم راځي، حضرت انس فرمایي احترسوا من الناس بسوء الظن، د خلکو په باره کې له بدګماني نه ځان وساتي. نو دا ښه ګمان کول دې خدای پاک تا ته اجر هم درکوي، او په یو حدیث کې دې ته عبادت هم ویل سوی، او دا یو مستحب کار ده، یو مندوب کار ده. او څلورم قسم د ګمان هغه مباح ګمان ده، یعنی کول او نه کول دواړه برابر دي. نو هغه بیا مثلا په زړه کې د یو چا په باره کې یو څه هغه راغله چې دا به داسې وي، خو په یقین ته یې نه رسې، عمل کې یې نه راولې، دې ته ویل کېږي مباح ګمان. دا څلور قسمه علماو ذکر کړي دا ګمانونه. نو سړی باید زیات کوشش د دې وکړي چې مسلمان باندې او دارنګه په الله تعالی باندې همیشه ښه ګمان ولري، د بدګماني نه ځان وساتي. او د بدګماني نه د ځان ساتلو طریقه هم دا د علماو لیکلې چې سړی دې همیشه دا فکر کوي، په دې سوچ د زندګي تېروي، له ځان نه کوم چې مشر ویني په ده دې دا ګمان کوي چې دی خو له ما نه مخکې پیدا سوی، لهذا له ما نه ایمان هم مخکې ده، په عمل کې هم له ما نه مخکې ده، ډېر عملونه یې کړي، نو ولې زه په ده باندې بدګمانه سم؟ ځان دې له هغه نه کم راولي.
له خپل مشر نه چې په عمر کې مشر وي. او چې کشر ویني صغیر ویني بیا دې دا وایي چې له ده نه خو ما ډېره ګناه کړې، ځکه د ده خو دومره عمر په دې دنیا کې نه ده تېر سوی، زما خوا د 80 کاله تېر سو، د ده وسه د 20 کاله 10 کاله عمر ده، نو ما به ډېره ګناه کړې که ده نو ښکاره خبره ده چې ما به ډېره ګناه کړې. دا ګمان دې په ماشوم باندې کې بیا هم د ابن بدګماني نه بیا ساتل کېږي. او اشرف علي تانوي رحمه الله بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړه، وایي د بدګماني نه زه څنګه ځان وساتم؟ تانوي صاحب ورته وایي لاړ سه په خلوت کې کېنه، یو ځای خالي کېنه او دا سوچ وکړه چې دا بدګماني خو په اسلام کې حرامه ده، او که زه په یو چا بدګمانه سم ما ته به سزا راکوي، نو آیا د ما نفس د ما ځان د دې سزا برداشت هغه لري، طاقت لري چې برداشت کړي او که نه کړي؟ نو ښکاره خبره د الله تعالی د عذاب نه هېڅوک هم هغه نشي کولی چې برداشت کړي. نو بیا به ته وایې له هغه نه بچ کېږي له بدګماني نه. په سبا بیا داسې وکړه، په بله ورځ بیا که بیا هم بچ نه شي، بیا دې په یو مسلمان ورور باندې بدګمانه وې، نو بیا داسې کار وکړه ورسه هغه مسلمان ته ورته ووایه چې د تا باندې زه بدګمانه یم، معافي راته وکړه، خپله هغه ته خپله ورسه چې په تا زه بدګمانه یم، معافي راته وکړه. نو دغه طریقه ده چې موږ د تاسې علماو لیکلې. نو کوشش باید سړی دا وکړي چې د بدګماني نه ځان وساتي. بل طرف ته که تاسې وګورئ د اسلام څومره ښایسته حسن ده، څومره ښه احکام دي. یو طرف ته ما او تا له بدګماني نه بچ کوي، بل طرف ته ما او تا ته حکم دا کوي چې د ده چې جنه ځان ساته.